طالبانو تفسیر ابن کثیر لیکلی دي وی داسې چل و دا یوه ښځه وه اولاد باندې مریضه وله چې بچی ترې وزېږېده نو هغه ته یې ویلې څه ورته وایي د خپل خادم ته چې ورسه ما ته اور راوړه دلته یې راته بل کړه چې زه لږ ګرمه سم چې باندې وته سړی سوالګر ولاړ دی وي د ښځې څوک پیدا سو وایي زوی وی دا ښځې چې لوی لورې پیدا سو وایي دا لور به یې د 100 کسانو سره زنا کوي بیا به د خپل خادم سره واده کوي بیا به د غڼې د تارکک او د عنکبوت له لاسه مړه کېږي ویلې څه وایي وي که منې که نه منې زه لاړم درنه نو د سړی خادم چړۍ راواخیسته د نوې نجلۍ چې زېږېدلې د خېټې پې چیرې کړه وتښتې مور یې چې راجیګه سوله د نجلۍ خېټه یې بېرته وګنډله خو الله جوړه کړه بله ورځ ته دا سړی دریاب څنډې ته ګرځي یوه زړه بوډۍ د دې ته ویلې ما واده کوم یو واده راته وکړه هغه ورته ویل دلته یوه ډېره ښایسته ښځه دا به درته وکړم وایي زه صحیح د خبره ورسره وکړه چې هغې سره یې خبره وکړل بس ویې کړل اوله شپه راغله طالبانو خطرناکه قصر یې جوړ کړی دی سړي الله مال ورکړی دنیا یې ورکړی چې ورته راغی ورته ویې ویلې وایي خو اوله شپه ده چې د کوم جې د چا لور یې څنګه چل ده او دا ځای دې ولې شکېدلی ده که نه خبرې لګیا سولې اول یې ورته ویلې اول یې رښتیا هغه ورته ویلې وایي زه خو داسې نوې پیدا سوی بیا یې ما خادم هغه وژلي مور به مې قصه راته کوله داسې نه داسې سړی حیرانه سو دا خو همغه ښځه ده بیا یې ورته ویلې وایي نو هلته خو ماته یوه خبره دام کړې وله چې هغه د څه ورته وایي 100 سره به زنا کوي نو تا څومره وایي همدغومره دې پته خو نه راته لګېږي خو وایي ښه دا خو یوه سوله بیا به له خپل خادم سره زنا کوي نو خادم خو زه ومه که نه وایي د یوه دانه پاتې ده وایي چې له هغه نه به مړه کېږي د عنکبوت له لاسه نو دلته دوی دواړه سره پراته دي چت کې عنکبوت ګرځېږي چې هغه یې داسې هغه که راوغورځېده چې دا ورجېږه سوله وایي نه زه یې مړه کوم چې عنکبوت باندې دا غټه ګوته کېښودله د هغې زهر ورته راوالوتل دومره خطرناک زهر یې ول طالبانو مړه سوله مرګ درځي څومره خطرناک دي کې ارګ ته نه ځي مرګ طالبانو کې غریب کور ته تناورځي سپینې ماڼۍ ته نه ځي مرګ هر چېرته ځي نو په جهاد باندې له دې نه مه ډارېږه چې مرګ به راسي